لوړو زده کړو وزارت 13 اونۍ شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په سپارښتنه د کابل طبي پوهنتون مجهز روغتیايي ټیم د بغلان ولایت سیلاب ځپلو سیمو ته د بیړنیو روغتیايي مرستو په موخه ولېږل شو. د لوړو زده کړو وزارت پلاوي نیمروز ولایت ته د رسمي سفر په ترڅ کې د نیمروز لوړو زده کړو مؤسسې څخه څارنه او ارزونه وکړه. یکشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د ننګرهار پوهنتون محصلینو د تعلیم الاسلام کتاب سیالیو د پایلو اعلان په مراسمو کې ګډون وکړ. دوشنبه د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري معین کونړ ولایت ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون له بېلابېلو برخو څخه د لیدنې ترڅنګ په یوه ستره ولسي غونډه کې ګډون وکړ. د لوړو زده کړو وزارت علمي معین پکتیا ولایت ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د پکتیا پوهنتون له بېلابېلو څانګو څخه لیدنه وکړه. د لوړو زده کړو وزارت د څارنې او ارزونې پلاوي د بادغیس لوړو زده کړو مؤسسې له چارو څخه څارنه او ارزونه وکړه. د افغان نړیوال اسلامي پوهنتون د کرنې پوهنځي محصلانو لپاره د علمي څېړنو په موخه څېړنیز فارم پرانیستل شو. سه شنبه د کابل طبي علومو پوهنتون له طب پوهنځي څخه 83 تنه محصلان فارغ شول. چهارشنبه د غزني تخنیکي پوهنتون څخه 120 تنه انجینران فارغ شول. او پنجشنبه د شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون د ترمیم چارې 90 سلنه بشپړې شوې دي.